قدرمنو عزتمنو مخکې چې مسلمانان کامیابه وله د هغه وجه دا وله چې هغه به مسلمانانو یو د بل د مجبوري په وخت کې کومک او مرسته او مدد کوي. نن چې موږ دومره پر شا یو، دومره خوار و زار یو، د دې غټه وجه دا ده چې نن یو مسلمان د بل مسلمان د مجبوري څخه ناجایز ګټه اخلي. دا اوس سیلابونه رالل، طوفانونه رالل، د الله د طرفه څخه ازمایش او امتحان راغلی چې سړکونه او لارې ټولې بندې دي، د باره څه وړه نه راځي. خو دلته چې د کومو کسانو سره وړه یا داسې بل خوراکي شی پروت دی، هغه د هغه قیامت لوړ کړي. ولې دې قیامت لوړ کړي؟ ولې دې ریټ لوړ کړي؟ آیا تا ګران رانیولي دي؟ تو خو چې نه راځي، نو چې نه راځي ستا حاضر خو په زاړه ریټ پراته دي، ته یې ولې ګرانه؟ او ځینې کسان بیا وړه کورونو ته وړي، پټوي، بیا ګران خرڅوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي، د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه روایت دی چې دا سړی چې ذخیره اندوزي کوي، مال پټوي، په دې غرض سره چې بیا ګران خرڅوي، دا ملعونه دی، پر دې باندې لعنت دی. او یو بل روایت د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هغه فرمایي چې کم څوک ذخیره اندوزي کوي، مال پټوي، په دې نیت چې بیا ګران سي خرڅوي، پر خلکو یې ګرانوي، پر مسلمانانو یې ګرانوي، هغه شی کم کې په بازار کې چې کله کم سي بیا دی راوباسي ګرانې خرڅي، خلک مجبوره دي بیا به ګران رانسي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې دغه سړی به الله په غربت و په افلاس و په داسې مرض کې مبتلا کړي چې د بدن غوښې به تویي شي. مشکات شریف کې دا حدیثونه راغلي. نو زه دا خلکو ته وایم چې د الله څخه وویرېږئ. په دغه وخت خو په کار دا وه چې څومره نور ارزانه کړی وی چې خلک مجبوره دي، خلکو تاوانونه وسول، د خلکو کورونه ونړېدله، او تاسې نور هم د بل د مجبورۍ څخه غلطه ګټه او غلطه استفاده کوئ. ولې کوم رب چې دغه سیلابو باندې، د طوفانونو باندې دا کورونه ړنګ کړه، هغه رب تا نسي راټینګولی، هغه رب پر تا ازمایش او امتحان نسي راوستلی. باید د الله څخه وویرېږو.